ارمان لوڼی نن د پولیسو لخوا په ویستل سوی دی او په لورلایي درنه کې یې دوی تشدد باندې کړی و. په دې عمل کې ارمان مړه سوی دی او دا اول پیښه نه دی چې له ارمان سره وسوه. دا داسې پیښه ده چې له 80 کاله له هر ارمان غوندې سړي سره سوې ده، له ځوان سره سوې ده. داسې پیښې له وخته سوي دي او زما ټول پښتانه قام ته دا پیغام دی. زما نوم ارمان خالد، زما ورور نه ارمان د دې قام بچی و، د دې وطن د دې خاوره وطن زموږ مور دی. د خپلې مور د بقا دپاره یې سر ورکوي، د دې خپلې خاورې د ژغورنې دپاره یې سر ورکوي او له دې فاني دنیا ولاړی. نو زما ټول پښتانه قام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لاره به خپل عمل ټاکو. هیڅوک به هم په تشدد لاره نه خپلوي، هیڅوک به هم تشدد ته لاس نه اچوي. موږ مشرانو پښتنو، منظور پښتون او نور مشرانو چې څرنګه پرېکړه وکړه په هغه باندې عمل کوو، هغه عمل به بیا پر مخ وړو. ارمان زما نه د ټول ولس ورور وی، د ټول پښتون قام ورور وی، زوی وی او دغه د خپل قام دپاره مبارزه کول او هغه دا غوښته چې هر ځوان د دې پښتني خاورې هر ځوان د وطن دپاره کار وکړي، د دې ولس دپاره کار وکړي. نور دا د ارمان غوندې ځوانان او تر ارمان له مخکې چې کوم ځوانان مړه سوي دي د ځوانانو داسې مرګونه نور بند سي. نو د دې ژوند د مرګ دا مرګونه ختمېدو دپاره پکار دی چې موږ داسې منظمه پاتې سو، موږ خپل ښه لایعمل وټاکو، منظمه مضبوطه لایعمل وټاکو او نور قام له دې غمه، له دې بربریته، له دې جبره وژغورو. بیا هم ما پښتنو ټول پښتون قام ته دا خواست دی چې موږ به منظمه درو. د ارمان لاره همدا وه چې عدم تشدد او پر قام دې خاورې له سوله او امن راوړل وه. نو دا لاره به موږ خپلوو. زه د دې قام دپاره د بقا دپاره راوتلی یم. مرګ زه د قام دپاره کار کوم. په دې کې که زما سر ځي ما ته پروا نسته، که بل څوک هر څه کوي. نو موږ خپل وطن دپاره هر څه ته تیار یو. نو منظمه پاتې سئ، جمهوري پاتې سئ او چې څه مشرانو پرېکړه وکړه په هغه باندې به عمل کوو. مننه.